بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول ښه به یاست. زه محمد ذکي حکیمي د کلرز آف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو دوستانو، زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ښاغلی مطیع الله تراب صاحب وفات شوی دی. نو نن غواړو چې داسې یو خپرونه برابر کړو چې د هغې د تیر شوي ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو. نو په دې خپرونه کې ما سره میلمه مدیر صاحب ولی محمد درانی دی چې غواړي د مطیع الله تراب صاحب د ژوند په هکله موږ او تاسو ته معلومات وړاندې کړي. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. زما تر څنګ ناست مدیر صاحب ولی محمد درانی او قاري صاحب را سره ناست دی. نو د دوی سره به خبرې وکړو. د مطیع الله تراب صاحب د ژوند په اړه به موږ او تاسو ته یو څه ناڅه معلومات به راکړي. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مدیر صاحب څنګه یې؟ صحت د ښه دی انشاءالله؟ الحمدلله، شکر دی. تاسو خیر غواړو؟ خپله ښه صحت دې جوړ دی؟ مننه مدیر صاحب. مدیر صاحب تاسو هم خپل ځان معرفي کوئ. د ما نوم ولی محمد، د پلار نوم یې ګل عالم خان، د خوږیاڼو ولسوالۍ مربوط د کوزبیار د کاري د کالخیلو د درانۍ د کلي اوسېدونکی او فعلي وظیفه مې د بر بهار په لیسه کې تدریسي مدیریت ده. ډېر ښه مدیر صاحب. مدیر صاحب، نن ټولو دوستانو ته معلوم دی چې د ښاغلي مطیع الله تراب صاحب د جنازې مراسمو چې دوه جنازې ترسره شو، یا په ننګرهار ښار کې، جلال آباد ښار کې، یا په خوږیاڼو ولسوالۍ کې. نو د دې په اړه لږ څه ناڅه موږ ته معلومات راکړئ. بلې، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې یاداوري وکړه چې مطیع الله تراب نن د ده د جنازې او د تکفین او د تجهیز ټول مراسم په خوږیاڼو کې او د ننګرهار ولایت کې په دواړو ځایو کې سرته ورسېده. دا نو ټولو خلکو ته او ټولو خاصتا ټول ننګرهاریانو ته او شاوخوا ولایتونو کسانو ته ځکه معلومه وه چې دوی پکې شرکت وکړي. مطیع الله تراب د خوږیاڼو ولسوالۍ مربوط د کوزبیار د قریې د کالخیلو د کلي اوسېدونکی دی چې پلار یې ملا صاحب رسول دوست او نیکه یې اله دوست نومېده. نو تقریبا په 1440 یا 40 کال کې دا د کالخیلو په کلي کې زیږېدلی. نو خپل هغه د ماشومتوب دوره یې د کالخیلو په کلي کې تېره کړې، چون چې په هغه وخت کې مکاتب د موږ سره نږدې لیسې نه وې. ابتدایي مکتب و د کوزبیار په مکتب کې د تر 3 صنفه پورې خپلې زده کړې کړي او د جومات د ملا صاحب امام نه یې خپل هغه درسونه ویلي. دغه ټیم کې چې کله د ده 3 صنف پای ته رسېږي، نو په افغانستان کې یو بل بدلون هم راځي چې هغه بدلون د ثور انقلاب دی او هغه یو خونړی انقلاب دی چې نړۍ په مطبوعاتو باندې ډکه ده د هغې په کړنو باندې. نو د افغانستان د نورو سیمو غوندې د خوږیاڼو خلک هم پاکستان ته مهاجر شو او مطیع الله تراب د خپلې کورنۍ سره پېښور ته مهاجر شو او د باقي ژوند په پېښور کې تېر کړی. چې کوم کسب یا هغه باډي سازي او مستریتوب د یاد کړی و، دا یې د پېښور په ټکنیکل کې یاد کړی و. لومړي کارونه چې د شعر و شاعرۍ سره مینه پیدا کړه، هغه هم په پېښور کې سرته رسېدلي. کله چې د مهاجرتونو مسله سرته ورسېده او په افغانستان کې روسان لاړ او افغانستان آزاد شو، مهاجرینو لړۍ بیرته مخ په هېواد باندې راتاو شوه. مطیع الله تراب چې راغی، نو خپلې منطقې نه په غیر د خوست په ولایت کې د عمل ته استوګنه شروع کړه. هلته یې کور دی او هلته یې ژوند شروع کړی. صرف خپل وطن سره یې تګ او راتګ کولو، د هغه مړي ژوندي تګ او راتګ یې لرلو، خو نور د باشنده د خوست په ولایت کې و. نو د خوست په ولایت کې د خپل ژوند تېر کړی. نو اصلي اوسېدونکی د کالخیلو دی. نو د خوست ولایت نه یا د اغیز یا د غیږې نه دا دومره پورته شو چې دا یو حماسي شاعر چې افغانستان نه د نړۍ په سطحه باندې خلکو وپېژندو. دا البته د ده د فکري ځواک او د ده خپل هغه الهي استعداد و چې ده ځان په خلکو باندې وپېژندو. بل د ده د شعرونو بڼه که موږ او تاسې هغه علمي بڼه باندې ووایو، د ده د شعري بڼه کې یو مینه او محبت او خاصتا یو انځور پروت و چې کله به د ده شعر د چا غوږونو ته ورسېدو، نو د ده په شعر کې هغه انځورونه هغه اورېدونکي په خپله جوړول. همدغه مینه او محبت دی چې خلکو سره په زړه کې پاتې شو. نو بالاخره نن د هغه د ژوند اخرنۍ ورځ وه
چې په خپل پلرني ټاټوبي کې خاورو ته ورسپارل شو. البته هغه مراسم تاسې په خپله باندې ولیده چې خلکو پکې ډېره همدردي وکړه او په پوره همدردۍ او په مینه او محبت یې دغه د مړي مراسم سرته ورسول. او دا د ژوند هغه لنډې خبرې وې چې د باره کې ما تاسو ته معلومات درکړل. ډېره زیاته مننه درانی صاحب، واقعا ښې خبرې وې د مطیع الله تراب صاحب په اړه. درانی صاحب څه خاطره لرې ورنه؟ نو خاطره دا چې ما مخکې یاداوري وکړه، تقریبا یوه هفته مخکې دا دلته راغی او مشر ورور یې ما ته زنګ ووهلو چې ته چېرته یې؟ ما زه په خپل کور یم. هغه وایي تراب صاحب تا لیدو ته راغلی. نو کله چې دیرې ته راغی او ما سره 10 منټه کېناستو، په دې 10 منټه کې نوې خبرې د څو وکړې. یوه خبره یې دا وکړه چې ما ته د بي بي سي خبریال سپین تڼي وویلې چې ما د خوږیاڼو ولسوالۍ هغې ساحې ته بوځه چې هلته ته زېږېدلی یې، چې زه په هغه منطقه کې د نږدې خلکو د تا د ژوند په اړه باندې معلومات راټول کړم، یوه رساله در باندې ولیکم. نو دا به ته ما سره د دې خبرو باقي چې زه سپین تڼۍ تا خواته راولم او بیا د ما په باره کې معلومات ورکړه. او دویمه مسله یې دا راته وویلې چې ګوهر رحمان د ما په شعرونو کې یو ټکی خوښ کړی و چې تا دغه منطقه کې یو شعر ویلی دی، دغه ځان ما باندې وګوره چې دوه کلي په یو خیل او دا دواړه کاله خیل، د خوړ یخه هوا او د شنډیانو څنارونه او نري نري برجونه، دغه ساحت ته ما باندې نږدې نه وګوره که نه. نو دا هغه مینه او محبت و چې ده د خپل وطن سره لرلو او د خپل وطن نه په انځوریز شکل باندې داسې یو ترتیب جوړولو چې هر چاته یې په زړه کې دا مینه ورکوله. نو بس د هغې نه ما د لاس نه ونیو، هغه د شنډیانو څنارونو ته لاړو، د هغه څنارونو اخرنی یادګار دا شو چې هلته مې یو عکس هم ورسره واخیستو او نو یو لنډی بنډار هم سره وکړې او د دې ځای نه لاړو. نو هغه اخرني مسایل یې دا و چې موږ سره د په زړه کې هغه مینه چې زړه وه بېرته یو ځل را تازه شوه. خو بالاخره چې مرګ د الله فیصله ده او مرګ پرې را مخې ته شو او نن د الله پاک په فیصله باندې وفات شو. بلکل همداسې. درانی صاحب ډېری دوستانو سره به دا پوښتنه وي چې د دې د مړینې سبب څه و؟ البته د خلکو شکونه او د خلکو تجسس په دې برخه کې دا د انسان د خپل هغه فکر مطابق یو حاصل دی چې د هر چا په باره کې خلک یو فکر کوي. خو څومره معلومات چې موږ د دوی د کورنۍ او نږدې ملګرو نه راټول کړې، نو ده ته د پتن د زړه حمله پیدا شوې وه چې په 9 بجو باندې کله چې کابل ته یا خوست ته کلینیک ته وړی و، نو د شپې په 2 بجو باندې دا وفات شوی و. بیا د پوره تحقیق دپاره نو غالبا تر 9 بجو یا 8 بجو پورې د ده مړی د امنیت کسانو سره و چې هغوی د ده مکمل معاینات وکړه. نو هغه شک په همدغه خبره باندې د سړي ورکېږي چې د دوی مکمل معاینات یې وکړه او ډاکټرانو پرې نظر ورکړی چې دا د دغې مرض د وجې نه وفات شوی. بلکل همداسې ده. درانی صاحب ستاسو د کور ودانې ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه. تاسې نه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ او ښه ژوند او ښې شېبې درته مننه. قدرمنو دوستانو، دغه یو څو خبرې وې د ښاغلي مطیع الله تراب صاحب په اړه چې مدیر صاحب موږ او تاسو ته یې وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرز آف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسې حضور ته راځم. تاسو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه. قدرمنو دوستانو، زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. والسلام.